عزیزانو یو د اورېدو خبرې او یو د لیدو خبرې. زه په شب قدر کې وم او یو سړی و چې د هغه دا یو خپه بلکل په دې بیخ کې غوسه شوې وه، نو په ډانګورو به ګرځېده. نو ما هغې ورځې تپوس وکړو چې د خپې باندې دې څه چلو چې ته په ډانګورو ګرځې. هغه ما ته وایي چې مولانا صاحب دا لږ اوږد باس دی، څه وخت به زه ستا ځای ته درشم بیا به دې پوه کړم. مال ډېره څه ورځې پس هغه راغی او کټ کې کېناستو. ما ته وایي چې زه د سوات د کوهستانونو یم، غریبۍ در په در خاورې په سر کړی یم. په لاره روانو ما یو اوښ لیونی شوی و، چې اوښ لیونی شوی نو هغه مالک یې هم ترېنه منډې والې او خلق هم ترې منډې والې. ما زړه کې اراده وکړه چې د دې اوښ دا پیزوان چې دی پړی پکې ځوړند دی، نو د اوښ ته په دې پوزه کې داسې څه چارګل غوندې اچولی، هغې کې پړی اچولی وي. چې راویونیسم نو ویل د هغه اوښ چې ما ته وکتم نو اکر یې خراب و، نو ما هم ترې منډه کړه. چې مې منډه کړه منډې 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 داسې یو غره خوا کې ادیره وه، هغې کې یو سرنګ غوندې و، په هغه سرنګ کې ته زه ننوتم او دا بلا را پسې ده. کینهګر ډېر وي، خو د اوښ غوندې ظالمه کینه چې ده په حیواناتو کې د بل شي نشته. اوښ ډېر سخت کینه ناک شی چې زه دې په سرنګ کې ننوتم نو دی خو را پسې راتلی شو نه، نو وی دا سرنګ خوله کې سملاستو او دا بوتاړې چې دی دا د دې سرنګ دې خولې ته کېښو چې راوځې به ګینې په کمه. څه ساعت چې تېر شو نو ابتدا کې چې سړی یو سمسته کې ننوځي نظر یې نه لګي، چې لږ ساعت تېر شي نو څه رڼا تیاره باندې داسې پوه شي. چې لږ ساعت تېر شو نو څه ګورم چې یو لوی مار پروت دی، یو لوی اژدها پرته ده او هغې سره یو د انسان د اډوکو یو ډانچه پرته ده ثابته. او د هغې مار په سر باندې د دې نوک عمره یو لړم دی تک سپین. لړمانو کې ډېر اقسام، خدای دې امان راکړي. دا تاسو د خپل شاته دا جومات وګورئ، دا دیوال چې مونږ جوړولو اګلکار چې څه وخت کې دا ځای راوکنستو نو داسې لړمان پکې راووته چې دا ویښته وکړي. دا دې جومات کې مخامخ دا ویښته وکړي. دې ځمکې لاندې هغه اشیا دي چې الله دې ته امان راکړي. نو وی ماړه کې خیال وکړو چې اوښ نه خو به بچ کېدې یا نه، دې بلا نه به دې څوک بچ کړي. دا دومره لوی اژدها او بیا په سر او هغه لړم د دې اژدها په دې سر ګرځېده. نو دې اژدها د هغه لړم د یارې رب نه والو، رب یې نه والو، بس غلې پرته وه په دې سر یې سر سر غوندې آواز د دې لړم زما غوږو ته به م راتلو او ډېر په قهر. لږ ساعت به چې تېر شو نو دا سر نه به کوشو او ور به راغی او د دې مړي دې ډانچې ته به یو ټک ورکړو. چې ټک به یې ورکړو نو دا ډانټه به ټوله داسې وچونکېده. بیا به راغی د دې په سر به ګرځېده، بیا به څه ساعت پش پوش شو، بیا به ورغی د دې سر له به ټک ورکړو، د دې مړي دې سر له، نو بیا به داسې چنګ غوندې اواز پکې وشو. ډکې مې خیال وکړو چې لاړې تباه شوې. خو دا سوچ راغی چې دې
دا اجدها چې دا د دې لړم د یارې خوځي نه راشه ته خو خلاصېږي یا نه دا خو د دې بلا نه خلاصه کړه نو کېړی مې راوویسته او هغه لړم مې د دې اجدها د سر نه پې داسې ووالو او سړپ مې ورکو لړم مې مړ کو خو چا مې مړ کو نو زما کېړی ایره شوه ایره حساس خو هر مخلوقی کنه حس کا خیال وکړئ په هر مخلوق کې تاسو وګورئ یو حیوان وساته یو جانور غوا میخې وګورئ سهار دا کلو خلق بارو سړي اشاره کا چې مازدیګر ګورئ هره غوا میخه چیله ګډه خپل خپل کور ته را روان خپله دروازه نه خطا کړي که دروازه بند وي نو دروازې خوله کې ولاړئ که چیله وي که ګډه وي او دروازه نه خطا سپی وګورئ دام یو حیوان دی هر څومره چې وګرځي ته ګوره بیا هغه خپلې دروازه کې به پروت وي خپله دروازه نه خطا نو حساس خو ټول مخلوق حتی چې دا دیوالونه دي دام پوهېږي دا کاڼي او لوټي او بوټي چې دي دام پوهېږي بلکې یوازې پوهېدی څه کې دوی هم د خدای ثنا وایي وان من شیء الا یسبح بحمد ربه الله فرمایي چې په دې کائنات کې یو شی داسې نشته چا د خدای ثنا نه وایي یو هر شی چې د خدای د ثنا نه غافل شي بس په ټکي هلاک شي داغي غفلت چې دی هغه هلاکتي ختم شي یو انسان دی چې کال 12 میاشتې غافل ګرځي او خدای ورته لاس وایي نه دا د انسان سره خصوصي مهرباني ده د پروردګار عالم بیا غفلت څه کوي دغه انسان دی چې د خدای ته کنځلم کوي دغه انسان دی چې د دې خدای دین ته کنځلم کوي د دې خدای دین ته بد وایي د دې خدای پیغمبرانو ته کنځلې کوي او اوږد ډیل خدای پاک ورکړی دی بلکې دولت یې ورکړی پیسې ولا ورکړي فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء الله وی ما چې څوک هیر کی نو زه د هر قسم نعمت دروازې پې ورپرانې حتی اذا فرحوا بما اوتوا چې دا ما ولا څه ورکړي دي چې دی پکې ښه ورننوځي بیا څه چلو کوم اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ناګهانه یې راونیسم دا حیراني خدای دا څه وو څه چغې وایي ترپکې وایي بیا هېڅ نو یو انسان دی چې هر څومره غافلي سر یې دست نه رانیولی کېږي د دې نه سوا تمام کائنات چې دی د خدای ثنا عزیزان دا لیدلی شوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په لاره روان کانو به ورته آواز کول الصلاة والسلام علیک یا رسول الله بوټو به ورته آواز کول الصلاة والسلام علیک یا رسول الله سارا ته بلاړو ضرورت به پیښ شو قضا حاجت ضرورت به پیښ شو پناهي به نه وه بوټو ته به اشاره وکړه په ګوته بوټي به راله او تګیر چاپېر به شو پناهي به یې جوړه کړه بوټو قصیدے بردے والا وہی کہ وہی جاءت لدعوته الاشجار ساجدة
जाअत लिदावतिही लश्जार साजिदतन तमशी इलैहि अला साकिन बिला कदमी। जाअत लिदावतिही लश्जार, ए हबीबा तागा शख्सियत चिस्ता पर दावत बबूठो रामंडे वाले अला साकिन बिला कदमी, बगैर द खपो बगैर द कदमों न बबूठो रामंडे। अजीजान हैवानात बपलार तेरे दो सरदार कौनैन बेउलिद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। मचानो के दा एहसास हो कि द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बदन मुबारक बचरे मच न के नास तो कमलार ब सरदार कौनैन तेर शप अगलार न बदरे वरद खुशबू रातला ख्याल बरा अर्ज में दाऊद से हिस पहर शिकिस पदे कायनात की यौश है अल्लाह फजूल न दे पैदा कर यौश अर्शे पखपल खपल कार दे अर्शे पखपल खपल ड्यूटाए दे अर सड़े अल्लाह खपल खपल ड्यूटाए और जब बेला खबर है कि इंसान खपल ड्यूटी न पूरा कही और नहीं कही लेकिन पैदा दे इंसान ड्यूटी से ना वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून पैदा दे लाए चे तब द खुदा इबादत के आर कार बदे द खुदा रजा लटउल भी तब द खुदा रजा पर से गर्जे अर्जे की नो अर्ज में दाऊ चे दा इजदहा पोइशवा चे दी सड़ी खुमा सर डेरा लोए नहीं क्यों का द लोए बला न इखलास नो इजदहा दा से वो खोजेदा नो माते ये चे मौलाना से घबराओ शुम चे बस जमा खैर निश्त वे चे वो खोजेदा नो दा से राताओ शवा और रवाना शवा दी सूरी दे खुले चे द सूरी खुले तर रवाना शवा नो दगा ऊखे पदे बुतार बांधे यो चक पे लगोल और ब्या पे हुआ मदा उखरा गुंजला का शुदा और इजदहा लारा 1.5 साल तीर शुदा खुद न माल ची जोड़ मर्श वे दा सुरंग न चे जमरा हुआ तमा नो दाऊख प्रोत ते उमर दे वे पदे खेटा की में लता वर्कला चे बेड़ा दे घर कशा पमा दे सम मर्क तेर वे चे लता में वर्कला तर गोडे गोडे में खपा पके न नवाता चे न नवाता हो चे खपा में तेरावीस तब या जमाख पेनम वाखी दूरी दिल शुरू वे अस्पताल तैयारम डॉक्टरान वेली चे आला जरत बेख के दा खपा पर कोई की टोल बदन उस खाकी नवे दा खपा राना बेख के प्रेकर जका जमा दा खपा नहीं अजीजान दा किस्म वाकयात दा मां पखपल आगा सड़ी रहता पर शब कदर के नन्ना तकरीबन 3 देर सलोर देर काला मख के मातवे अर्ज में दाओ चे दा किस्म वाकयात बारहा लिदलेशी बारहा तभी भी जिगर के जोम द दे तरफ खटको यवालक मरो दले फख्रो अतल्ला सूरज पस अकरबा राले वे मुंगे बासु हुए माने तपोसु को माल बे उड़ई बस खख्त है वेचना खबर तवरले प्राइनिस तो जमवर पसेलाड़ चलाड़म दुमरस पीना लको चला ठस शेवदागे पमा चरा प्राइमिस तो दास तोरो लका तबखेत शे और दा खुले दी वखको तरागले व दुमरा अरतवा और दा स्तरगी बूठे रावते चे पदे पोजे प्रति और 10 हालो चे द्रे वरज मार उठाए नशवा पड़े अजीजान दा जमा दली दो खबर दा दले दा बार दी रचे दा देजे 12 तकरीबन 15
سورلس پنځلس کالو خبره ده. دلته مې جمعې منځو کو په دې لاره تلم. یو هلک مخې له راغی، اوس هم د رامداس کې ژوندی دی. ویاله دلته یو قبر سوری شوی دی او پکې مړی دی. ورغلم، چې ورغلم لاندې مې چې وکته دومره سوری دی او پکې سپین کفن کې مړی پروت دی. پاس هغه قبر د وزیرو خښتو جوړو، نو هغه خښتې ماوارې شوې وې، دومره زمانه پې تېره وه. زم لاندې ډورې ته کوشم، سوریم چې لږ ارد کو، ډېر ښکلی او ښایسته زلمی پې پروت و، دا ویښته یې داسې دا زلفې غوندې په دې غوږونو او په دې مخ را پرتې. لرې نه خو مې ښه وکتو، خو سودا مې دا شوه چې داسې پوږ دی، پکې به ګلیو شوی. دا سړو ته مې وویل چې هلکه تاسو زما دا لاس او خپه ونیسئ، زه لاس ور وړم. هسې نه که دې قبر زه رانیومه نو زر مې را ډچ وهئ. داسې دام دا اورېدو خبرې نه دي، دا د لیدو درته وایم. هغې زما دا لاس او خپه داسې ونیوه، ما لاس ور دننه کړو. چې ور دننه مې کړو، په دې مخ مې ورته لاس ووالو، کفن مې وکتو، پاس په قبر اوار شوی او دومره زمانه تېره وه، او دا مړی داسې پروت و، تا به ویل ریخم څه شی دی. بالکل لاسونه، سینه، مخ، پوزه، لاس مې پې ښه ووالو، کفن یې داسې و، تا به ویل اوس دې د بجاج د دوکان نه راوړی. داسې هم پکې پېښې. هم په دغه هدیره دې ځای نه مازدیګر تلمه، زما کور رامداس کې و، دلې به مې چې جمعې مونځ کو، نو د دې هدیرې په لاره به داسې رامداس ته په دغه ځای کې مړی رایستو 8 ورځې پس. څه پې کوئ وی ګنداو ته یې مه کوئ هلکه. وی نه، یو ساعت زه م ودرېدم تماشې ته، ما ته دا سودا وي چې ودرېدم، خو چې ړومبی خښته را لرې کا، دومره دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راووته چې تیاره یې جوړه کړه. او په خدای باور وکړئ چې داسې اوازونه یې کول لکه د هلیکاپټر چې بس ټول سړي بېهوشه شو. او مام چې هغه منډه ونیوه، نو په رامداس کې مې ساه واخیسته، او بیا یې زر ورپسې خښتې ولګولې. عزیزانو عرض مې دا و چې دې ځمکې لاندې هر شی شته، هر شی شته، جنت هم شته او جهنم هم شته. جنت هم شته. علماء لیکلي چې عیسی علیه السلام یو مړی را ژوندی کړ، ورته ویل زما دې قوم ته ووایه دې ځمکې لاندې څه چل دی. هغه ورته صاحب خبر نه، خو زه چې مړ شوم خلکو چې خښ کړم، نو د ښي طرف نه یو کړکۍ وشوه، یو سړی راغی لاس یې راکړ رانه لاړو، بل راغی لاس یې راکړ رانه لاړو، بل راغی لاس. ماړه کې خیال وکړو چې ته په یوازې دلته څه چل کې، خو ته موزه. وی په کړکۍ ورپسې زه م ووتم، چې ووتم څه ګورم چې یو ډېر ښایسته باغ دی، باغ دی، او هغه باغ کې ولې بیږي، او ډېرې ښایسته ولې بیږي. وی مازدیګر ټایم دا یو بله مسله واورئ، کم سړی چې مړ شي که هر ټایم یې خښ کړي، خو په قبر کې هغه باندې زیړی مازدیګر وي. نو دی وایي چې ما مټې ونغښتې چې دا ولي بیږي او دس کومه چې مونځ قضا نه شي. وی په دې کې یو جینۍ راله او زما په دې ملا لاس کېښوی چې څه کوې؟ ما چې اودس کوم. وی راته وی چې دا د منځونو ځای نه دی، منځونه د دنیا کې چې څه کړي دي بس هغه کافي دي، دلته به اوس مزې کوې. وی ما داسې ټیله ورکړه چې منځ نه مې څنګه بند دی. وی چې ما داسې که د هغې غاړه کې هارو، هغه هار وشلی دی.
چې هار وشلیدو ما ورته وی چې اوس خدای کا راته وی جنې چې اوس خدای نه پرېدم دا هار به جوړه راتنواله به دې پرېدم وی د تار یو سره غیونیو یو ماونیو او مرایم پکې پیرلې او خبره اترم کوله وی هارم لا پیرلې نو چې تا आवाज کو زره وته عیسی علیہ السلام داغه تاریخ چې معلوم کو سلور زره کال شي او سلور زره کال کې هار څنګه نو پیرلې او دوی پوي ولی نو مولانا وی هزار عیش تصدق کو نمز قطره غم ہزار عیش تصدق کو نمز قطره غم کہ عیش خواب و خیال است غم ہمیشہ رفیق وی زرگونه عیشونه د یو ساس کې د غم نه قربان شي خوشحالی داسې ده لکه د خوب لیده په سړی تېره شي او غم چې په یو منټ راشي دی وي تا خوشحال لا کله وي زوی دي ډېر 40 کاله ژوندی په خوشحالی اډو پوهېږي نه او چې په کومه ورځ مړ شي ته د ځان تماشا وکړه دا در سره فکر اډو نه چې 40 کاله را سره خیر دی که نن مړ دی دا څوک وایي نو غم داسې شی دی چې هغه نه تېرېږي او خوشحالي ابل زرګونه کلونه تیر شي اډو پوهېږي به نه نو عیسی علیہ السلام ته وی چې زه اډو مجلس ختم نه و چې تا आवाज وکړو زه راووت زما عزیزانو دا معجزه وه د عیسی علیہ السلام مړي را ژوندي کول ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل اوس قیاس دائمه مجتهدینو دا اوس یو بل علم دی تپوسو شو د علماؤنا چې یو دوه کسه دي د شپې وده شو چې سهار را پاسېده په یو ملګري د شپې اودس اورېدلی اوس اوبه نشته چې دا یو پې ولامبي او دا بل پې اودس وکړي او سوال دلته د سحر د منظم دی منځ به څنګه چل کی مسله دا ده چې وبني تیمم به ووهي نو تیمم خو دواړو ووالو اوس بل سوال دا پیښ شو چې مخکې امامتي به څوک کوي ما په خبرو پوهېږئ تیمم خود به اوبو د نشتوالي د وجې دواړو ووالو په چا چې اودس اورېدلی او دم تیمم ووالو او څوک چې اس یو اغم تیمم ووالو او سوال دا پیدا شو چې مخکې امامت چې په چا اودس اورېدلی دا به کوي او که دا بل چې تیمم یې والی د بیا اودسۍ د وجې دا به امامت کوي دا وخت ټولو ملیانو فتوا ورکړه چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا چا د بیا اودسۍ د وجې تیمم والی دی ځکه چې هغه په چا اودس اورېدلی دی هغه خو ډېر پلیت ټولو ملیانو فتوې ورکړه ځکه تېره جمعه ما تاسو ته ویلي چې فتوې ورکول خو آسان کار دی ډېر خلق به درته پیدا شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې خبره راغله هغه وی چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا په چا اودس اورېدلی او تیمم یې والی دی دا به مخکې امامت کوي دا چا چې د بیا اودسۍ د وجې تیمم والی دی دی به امامت نه کوي اوس عقل دا وی چې به یو سړی هسې بیا اودسه دی تیمم یې والو نو د ده دا پاکي خو ښه ده په نسبت د هغه چا چې په غسل کې یو تیمم یې والي تاسو عقل به دا مطلب امام صاحب نه وجه تپوس وشوه چې هغه سړی به ولې امامتي کوي چې کوم سړي باندې اودس اورېدلی او تیمم یې والی امام صاحب ورته وفرمایل چې کوم سړی چې په غسل کې هغه تیمم ووالو د ده دا طهارت په دې تیمم سره طهارت مستقله شو دا کامل پاکوالی دی
او د بیا د سید وجه چې تا تیمم والے ده دا ناقص پاک والے ده د عارض د وجه دتا منس پیروا ده او جنوب چې تیمم والے دا طهارت مستقله ده نو مخ کې امامت به هغه سره کوي چې څوک مستقل پاکي هغه سره به نه کوي چې څوک عارضی پاکي دا قیاس د امام ابو حنیفه اوس په دې علما پوېږي چې دا قیاس د وخت ائمه او مجتهدین ورته حیران نو عرض مې داو چې مونږ خو په داسې ملک کې اوسېږو چې په امام ابو حنیفه چې کم شان او کم علم مونږ په غلارم نه یو تیر شي والله العظیم کداغه په لیکلو داغه په قیاسونو باندې دا خلق پالار نه تیر او پویګیم پیدا هغه خلق هم نن را پاسی وي چې امام ابو حنیفه په حدیث نه پیدا کم چې نن نه 1400 کال مخکې تیر شوی دی او یو نیم سو کال د پیغمبر نرستو عالم هغه په حدیث نه پیدا او په پاکستان کې چې کوم دارا روټي خلاص را پیدا شوی دا په حدیث پوېږي او بس او په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو دي په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پیښور درې واړه یو نو په بازار د نابینا او جوهریانو خرموره لالو گوهر درې واړه یو رون جوهری چې په دکان ناشتي اغلا کنجکا پلاس کې ورکا او لالو گوهر پلاس کې ورکا نو رون بداوي چې دا درې واړه جوړیو شه ځکه رون د گوهر او د کنجکې استمیز نشي نو عرض مې داو چې باس د توبې گویا د غلطۍ په وخت کې کپوی هم جاهل شي نو هغه ملنګ وی چې زه په دې لاره تېرېدمه بیبي او ستا دا خاوند مې ولیدو تقریر کولو خو رحمت پې نه ورېده ښځې ورته وایي چې ملنګه داسې چل دی چې ستا دې خبرو سره څه کار دی زه خپله لار لنډوه هغه وی زم نه تر هغه پورې چې تر سو پورې د حال نه وي ورته وی چې نزه او خامخا پختنه کینو زما خاون چې د شپې کور تراشي او ما د شراب او جام ورته تیار کړي هغه اوس کی او بیا ټول شپه د باجغه گئی او زه ورته غډېګ ملنګ وی چې دا وجه چې د چرته بیان کین نو رحمت پنوري کتا سو خیالو کی کنه مونږ په تقریرونو سمره کی دنیا ته ډکا ده دنیا عام جلسے خلاصه کوي چې پر ریډیو په ټي وي باندې هم لګیا دي صاحب تقریر دی او تبلیغ دی او بیانونه دي او درس قرآن دی او پلانې دی او اثر پچا ټیس نه مس نه کی دا وجه څه ده وجه دا ده چې دا مونږ څه وایو دا زمونږ خپل ایمان نه دی څه چې وایو دا په خپل نه کوو نو د دې وجه نه په بل چا اثر زمونږ خبرې نه کوي عزیزانو هغه بیان کې اثر وي او دنیا لیونی کوي کوم اثر چې سړی باندې په خپل شوی چا باندې چې په خپل اثر نه شوی هغه باندې د بل چا باندې داغه خبر اثر نه کوي یو بزرگ ته چا سړی راوستوي دا زوی مې ګوړه خوري نصیحت ورته کوي سبا راواله سبا چې راوستو ورته بچیا ګوړه ما خوراوي خجوي دا خبره دې پرون ورته جیولې نه کول وی پرون ما خپل ګوړه خوړلې و نو کده ته مې ویلې نه په دې به احساس اثر کړي نن ما ګوړه نه دا خوړلې
نن مې زکه ورته نو زکه مولانا وی چې واعظان چو جلوہ بمحراب و منبر میں کند چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کند دا واعظان په منبر ولاړ باندې او صاحب لوی جلوگر کی لیکن چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کند چې خلوت تلار شي بیا څه کوي الته بیا پته ولګا نو عرض میدان عزیزان چې دې بزرگ تپوسو کو دې خزینه چې دا ستا خاون ل چې دا کټوره په لاس کې د شراب ور کې دې څو وای وې دې وای چې راوړه اجام خدای غفور الرحیم دې عفو بو کی او بس ویس ولن بیگاله چراشی او جامو غواړي او دی وی چې خدای غفور الرحیم دې عفو بو کی نو بیبي ته به یو ټکی ورته وکي ورته وای چې سړیا خدای غفور الرحیم دې خدای په نامو کې یو نامه د قهار او د جبارم او دا آیات ورته وایا چې ان بطش ربک لشدید الله وی پیغمبر استاد خدای نیول داسې دي چې یو ځل څوک رونی سی بیا ته څوک خلاصول نشي چې بیګاله حضرت راغله ده او کور ناسته خزه ته راوړه جام خدای غفور الرحیم هغه ورته خزه سړیا خدای غفور الرحیم ده او قهار او جبارم ده ان بطش ربک لشدیدم ده ما غرک بربک الکریمم ده قرآن کې خدای وی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان ته سشي په غرور کې واچولې چې خدای کریم ده تا داغه د قهر نوم نه دی اورېدل دا لوی خلق چې څو وخت کې رونی سي داغي د خزو حال بیا ګورا داغي د بچو حال بیا ګورا هغه خزي چې د پډیر ناز او ادا باندې ساتلی وي هغه خزي بیا سرونه شو کوي او پزمکه چکونه لګي او بادشاہي ورانه شي منټ کې په ورانه کې منټ سړی هغه جام پزمکه وويشتو او خزي ته وی چې خزي مصلا راوړه مصلا راوړو دو رکعات نفل وکړه او خدای ته توبه وستا چې یا الله زه پوه نو بیا بنکو سورځي پس هغه بزرگ بیا پلاره تیرې دا او دای ولیدو چې تقریر کوي او ډېر خلق ورته ناشتي نو چې ګوري رحمت په وری کور ته ورغه او خزه بیا دروازه او ټکولا خزه پسې پرده ورته وې چې ستا وصیت ما بجا راوړو تا چې څنګه ویلی واغه سمې وکړه ورته الخزه مبارک شه د خاون توبه د خدای قبول کړه او نن چې پیراته ردم نو د په مجلس ډېر لوی رحمتونه وره عزیزانو رحمت ورېداوس دا پته هم ته دنیا کې نه لګي دا پته به د مرګ نرستو لګي سړی ته چې لږ غوندې سات لږ غوندې ګنټه نیمه ګنټه په هغه مجلس کې کېناستل چې کوم مجلس کې د خدای خبرې کیږي او د جناب محمد رسول الله خبرې لک سات نو هغه لک سات چې ده سل زرا زل کعبه تلو کې چې څومره اجر او ثواب ده داغه نه د لک سات
د خدای د نیکانو په مجلس کې کېناستل چې دي د هغې نه دا ثواب زیات ذکر شیخ سعدی وی چې یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا لږ وخت د اولیاء په مجلس کې کېناستل بہتر 100 سال طاعت بیریا د 100 کالو عبادت بیریانا یو غنټه د بزرګانو په مجلس کې ناسته ثواب زیات یو غنټه اولیاء چاته وای اوس د اولیاء تعریف بس د کوي چې اولیاء چاته وای مونږ چاته اولیاء وای مونږ اولیاء د جیبونو ګڼ کپانو ته وایو د جیبونو ګڼ کپان چې هغې ته مونږ اولیاء وایو او زه ولی هغه چاته وایم او بزرگ هغه چاته وایم چې یو خو په قرآن او په حدیث خدای پاک هغه ته عبور او پوهه نصیب کړي او بیا قرآن او حدیث ټول عمر خلقو ته خودلی او پیو پیسہ اجرت نہیں اغسطے دین خلقو ته د الله د پاره بیان کړي اولیاء دے خلقو ته وایي نیکان دے خلقو ته وایي هغه ورځ یو لیوانه غوندې راغی ما خیالو چې دا طالب دی مالوایا لکه سکار وی بس یو خوب می لیدلو مال د کم ځای ول ستا سکار دی چې زه د کم ځای دې سره دې سکار سکار کې لکه سوې ماته دې سره دې سکار دی چې زه سکار کو ګرځم را ګرځم خو یو خوب می لیدلو نن درې مشپدا خوب درته وایم بیا زما نور ته پوسونه به زمانه نه کې زم غلې شم مال جوړ پاگل دی نا بچه څه خوب دی لیدلی ول خوب می دالی دلی چې ته په چوک باندې ولاړې او لاس تی اوچت کړی دی او خلقو ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته دی او بیا زمون استاد دې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کمره کې دننه ناشته او زمون یو استاد دې مولانا عبداللطیف صاحب نومه وی هغه په دروازه کې ولاړ دی او رسول الله ته د ملاقات چټونه هغه ورکوي خلک بدا خو مې ویلیدل او تا ته مې ویل صادره داسې تاو کو مال خبره خو ورول بس نور خبرې بنه کې بس لا ځوان زلمه خسته سوچا ګیرا بلاړو څو ورځې پس مې بیا ولیدو بسترای په وګاوه د چوک کې مې جوړې دونو لاس نه مې ونیو مال تا غنه هغه چراغ له ویلې ما مال سکه چرته دي ول روان ته زما مې د کم ځای ول دا تاسو بنه کې د اسمان نرالان دی او د زمکه د پاسه دغه ځای ما نو مال ته سم خبره ولې نه کې ما ته پیمانه وایا چې دا ما ته پته شته چې زه د کم ځای ما دا ما ته پته شته تو وایا پیمان تا ته پته شته چې ته د کم ځای زه پوه شم چې دی خو بل طرف ته اشاره کوي دی خو خبر خی چې زه د کم ځای زه څه خبرم چې زما خمبیر د کم ځای نه ملیکو روچت کړی دی او کم ځای به خخېږم نو ویل ما ته څه پته ده چې زه د کم ځای یم او ویل تا ته پته شته چې ته د کم ځای ته به کم ځای خخېږي ځکه چې زمونږ کور خو هغه دی چې چېرته به ټول عمر تېرو
نو ټول عمر چې زه کوم ځای کې به تېروم دا غځای ما ته پته شته مالې نه. نو ویل بیا ما نه ولې تپوس کوي چې ته د کوم ځای تاسو پوه شئ دا علم اوس چاته دی چې موږ د کوم ځای یو. نو زما خولې نه وخته چې اوهو دا غنن نه 300 کاله مخکې رحمان بابا چې ورته اشاره کړې وه دا خبره هغه ده چې خبر لیم چې راوستم لکه ما خبر نیم چې راوستم لکه ما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوړه لوړه نوي ور معلومه مونږ ته څه پته ده چې کوم ځای نه راوستي یو او کوم ځای ته بمبوزي. نو زمونږ مثال خود ړوند دی ړوند چې د بل چا په اوږه لاس ایښی او رواني نو ړانده ته څه پته لګي چې دا بنا زه کوم طرف ته روان کړی پته لګي. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د نیکانو هم نشینی او د نیکانو صحبت په دې کې چې کوم اجر او ثواب دی او د دې به کوم عوض او بدله ملاویږي دا به هغه وخت کې پته ولګي. یو خانو 2000 جیره بزمکه وه یو ملنګ ولا راغی خان ته تپوس کوي چې د کم ځای ویجی د پلانی څه حیثیت تشتا و خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستا دی زما عمره حیثیت چې دی خان ورته وي زما 2000 جیره بزمکه ده ویل خان په خدای مې دی قسمی چې څومره زمکه ستا ده دومره زمام ده. خان ورته په غوسه شو د خانانو خو اوهو الله دې ساتته خان ورته لخت تلاش کړي زما عمر زمکه ستا ده ویل او قرآن راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره زمکه ستا ده دومره زمام ده. و د ظالم بچیا په دې علاقه کې خو ما نه سوا د بل څوک شته نه د اسمان نه را پریوتی که د کوم ځای ویل راځه چې درته وښیم چې ستا عمره ځمکه زمام ده نو ادیرې له یې بوتلی دی ویل دې ځای کې به ته څومره ځمکه کې څملې ویل 2.5 ګزه کې خو ویل 2.5 ګزه زمام ده او 2.5 ګزه ستا هم ده که نه دا 2000 خو ستا نه ده کور دی وران شه دا به بل ته پرېږدې او ته به تېځې دغه ځای کې 2.5 ګزه ځمکه ستام ده او 2.5 ګزه زمام په 2.5 ګزه کې کوتې به تا دپاره هم کنستی کېږي او ما دپاره به هم کېږي. تاسو خیال راغی نور زمونږ څه دي. خان حیران شو لیونی شو بل چو بیړی غرق اسې ویم د الله والو خبره داسې وي چې په دې اړه کې نه نوځي او اړه کې سورې وکړي د الله والو داسې خبرې. اوس ته ماته وایې چې د خانۍ ټوله نشه په دې یو خبره د هغه دماغ نه ووته چې زما خو 2.5 ګزه ځمکه ده 2000 جیره به خو نه ده دا زه په کوم قهر اخته یم. نار خانی او نوابی پرېښوه او د فقیرانو هم نشینی اختیار کړه. نو عزیزانو هم نشینی دا هغه چا کوئ چې کوم فقیران وي. زه درته رښتیا وایم نن مې کته د دکان مخې ته داسې ډلې ډلې روان دي او زما د بچپن په زمانه کې به ما لیده چې دلته زمونږ یوه دیره د فقیرانو وله ورته وایي د کاکشالو سایډ دلته به لویې لویې شوې ولاړې وې او دې شو لاندې به فقیران ناست او 2
کانی بیا داسې ایښي او لوټه به پې د پاسه پرته وه، په هغې کې به یې چای باندې کړې وي، په لوټه کې هغه به څکلې ونې لاندې به ناست. چېرته به چې هغه ځای نه بل ځای ته تلو نو خپله کمبل یا بړستن به یې چې و هغې نه به یې پړی تاو کو او ترخ کې به یې نیولې او روان. هغه د بچپن فقیران چې ما کتلي وو، نن د تبلیغي جماعت والاو ته چې زه ګورم هغه زما د بچپن فقیران را یاد شي. پیاده به رواني او بسترې به یې په ترخ کې نیولي او ځان ته چې څه وایي هغه ورځ مې یو کتو نوم یې درته نه علم، خو کم از کم په دې وخت کې به 10 کروڑه روپۍ ورسره وي. 10 کروڑه روپۍ نغدې اجداد پرېږده. آمې کتو کوار تتلمنو چې غاښې نه واوړېدو او لاندې کوشونو په دغه ځای کې مې ولیدو چې بستره په خپله په اوږه باندې ایښې وه او پیدل په دې ملنګانو کې روان. نو زه ورته ودرېدم مال چې راځه که نه، چې ما ته وی چې مولانا صاحب ستا په تقریر کې یو شعر دی ویلی و، هغې رانه دا شی جوړ کړو. ما څه شعر ویلی ویل تا ویلی و چې کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې، کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوی د عطاري د عطرو نشته. نو زه د یار د خولې خوشبویای پسې در په در ګرځم، چا به راته چېرته میلاو شي که نه. او زه مولانا صاحب خپله لار وهه، دومره لوی سړی. نو دا د الله توفیق دی چې چاته یې ورکي. داغه مهرباني ده چې په چای وکي. خدای دې هغه مهربانۍ په مونږ. زما عزیزانو عباس اوږد شو. قبول د توبې د مسلمان او د کافر دا به بلې جمعې ته شي. واخر دعوانا ان الحمد لله. کوم بیان د قرآن کریم د نزول چې ستاسو په مخ کې کافی وخت نه را روان دی، هغه بیان نن ستاسو په مخ کې زه نه شروع کوم. یو بله مسله ده چې هغې کې بعض حضرات بار بار تپوسونه کوي او هغه مسلې وضاحت ما هغې ته ووی چې یو کس پویول ما ته ګران دي. تاسو جمعې په ورځ راشئ نو زه انشاءالله هغې باندې درته څه چې زما وسي زه بیان وکړم. سوال دا دی چې توبه چې دا تر کومه وخته پورې د سړي قبلیږي؟ ځکه چې په انسانانو کې 2 قسمه دي، یو مسلمانان دي او یو کفار دي. نو د کافر توبه چې ده هغه تر کومه وخته پورې قبلیږي او د مسلمان توبه چې ده هغه تر کومه وخته پورې قبلیږي. قرآن کریم د 2 آیاتونو نه دواړه قسمه بیان معلومیږي. رنبنی آیت کریمه کې الله فرمایلی دي چې کم خلق چې په غلطه او په جهل سره ګناه وکي، ځکه چې ګناه سړی کوي نو دغه وخت کې جاهلی کپوی مینو عقل ته سلب شي د ګناه په وخت کې. کډیر پوی می نو د ګناه په وخت کې داغه نه عقل سلب شي، جاهل شي.
अल्लाह फरमाई कि इन्नमा तौबतु अलल्लाह, खबर दादा बल नदा कि कबूल द तोबे आला कलिमा पर अरबी लुगत के द पारा द लुजूम राजी। अल्लाह फरमाई कि मां पजान बांधे तफज्जुलन लाजिमा करे दा, यामलून सूअ बिजहालतिन, कम खलक च गुनाहों की पनापोया बात, गुनाह उकड़ाओ पोय न हो, कपोय मो मादर तारजु कुछ द गुनाह पर वक्त की सड़ी न अकल लाड़शी ददेदा से मिसाल दे। लकयो आलिमो आगब जुमात के तकरीर कोलो खल्क ताडेर शद मत सर कोर तब चिराग है नो खजिब वर्तद शराब यो जाम तैयार करे हो नो आगा शराब बे उसकल और ब्या बे बाजार आवागस्ता नो टोल अशपब द बाजगा गोला और खजा बेजान ता गडोला सार ब्या ठीकू इम्तिहान और इब्तिला राला यो फकीर वलार दे पर दरवाजा के खज खैर वरो ले गलो खैर ना आला पैसे वरो ले गले ना आला खजे वर्तवे चे नु सगवाड़ी चे दलता वलाड़ी वर्तवी बीबी और तपोस दर न कोमा का सही जवाब दे रहा को मेहरबानी बदी वे तपोस दा कोमा चे कमजे के द खुदाए दीन बयानीगी नो अलता रहमत वरीगी स्ता दे खावन दीन बयानोलो जप दिलारा रवानुम रहमत पे न वरेद उस अगर रहमत दे मलंग संगली द नाजिजान दा ब्या खबर आल तजी चियो करामत ते यो कशफ ते करामत और कशफ चिदी दा अल्फाज मुतरादिफा माना यवादा करामत और कशफ योशे बुजुर्गान चिदी नागी तप करामत बांध खकारी चे दलता रहमत वरीगी और दलता लानत वरीगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सरहम दा इल्म चे चाबाओ 10 कोलो दब और तदा से उकत नो हदीस के राजी चे दाओ 10 उबो सरा लास विंजलो सरा द लास गुना तुईगी ओ मख विंजलो सरा द मख गुना तुईगी ओ द सरम से सरा द सर गुना तुईगी ओ द खपो विंजलो सरा द खपो गुना तुई नो दा इल्म अल्लाह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तम वर कड़े वो ब्या दुआ उकड़ा चे खुदा दा इल्म माना वाखला जका चे ज चाहता गोरम और दागा और 10 क्या गुनावी न मनो सड़े रा तस्पक ब्या खकारी नो द दे वजन दा इल्म राना लरे कचे माता दा इंसानान चिदी चे स्पक कारनिश। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अजीजानो द ढेर लोय इल्म और द ढेर लोय शान खावन अगरचे समूंग पदे पाकिस्तान के आरा बलाश तदेखो यो मुसीबत पके दाम दे चे इमाम अबू हनीफा मुताल्लक बता सुवाव रही चागा तकलीद नाजायज दे और दागब इल्म दुमरा न हो पर हदीस न पोए दो दे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इल्म मुहद्दिसाना रंग खुद सक है दाग कयास दा से वो कयास
چې هغه ته به د خپل وخت مجتهدین حیران شو.